واقعا د افتخار ځای دی چې نن د افغانستان د یو داسې اتل چې هغه د افغانستان په ازادۍ کې، د افغانستان په نظام کې، د افغانستان په خپلواکۍ کې د اسلامي نظام په راتلو کې رول لري او قرباني ورکړې ده، د هغه تاریخ یادوو او دا تاریخ د خپلو بچو لپاره، د خپل مستقبل لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره د هدایت او د خپل لارښود یو لاره جوړو. منصور صاحب مرحوم رحمه الله زه د ډېره وخته پېژنم، زموږ د جهاد د وخت و، هغه وخت چې زما هم ژبه نه وه، د ده به هم ژبه نه وه، په ډېرو ځایو کې سره یو ځای شوي وو. هغه د ډېره وخته څخه یو حلیم طبیعته، جهاد صفته او د سیاسي بصیرت، د صبر، زغم او تحمل خاوند. همدا وجه او دا علت و چې دې ته الله جل جلاله ډېر لوی خدمت واخیستی او الله جل جلاله په هغه لاره کې شهید کړي چې هغه لاره زموږ دپاره د افغانستان د تاریخ دپاره د یو افتخار و د ویاړ ځای دی. فمنهم من قضى نحبه، دا ډېره مهمه جمله ده په قرآن کریم کې. هغوی خپل په وعده باندې وفا وکړه او د خدای سره خپله وعده په ځای کړه. خو موږ ته یې څه راپرېښودل؟ یوه لویه ذمهواري د ملت په وړاندې، د شهیدانو د وینو په وړاندې، د اسلامي نظام د دعوې په وړاندې او د اسلامي امت د ارمانونو په وړاندې یو لویه سلسله راپرېښودل چې دا اوس مسؤلینو او د راتلونکي مسؤلینو د هغوی مسؤلیت جوړېږي چې موږ باید څه وکړو، کوم کردار ادا کړو او دا تاریخ او دا ویاړ څنګه د افغانستان په تاریخ کې وساتو. علماء کرام ناست دي، زه علمي سلسلې ته نه ځم، فقط یو درې خبرې کوم چې هغه زما په عاجزه او ضعیفه نظر باندې زموږ د کامیابۍ، د اسلامي امارت د کامیابۍ، د اسلامي امت د کامیابۍ یو راز دی، په هغه باندې لږ رڼا اچوم. زه تقریبا چې څومره د افغانستان د اسلامي امارت هغه دویم پړاو، اول پړاو څخه تر دویم پړاو پورې څومره وخت ورسوی دی، په دې کې کېدای شي زه په ډېرو ځایو کې کښېنستلی یم، په ډېرو کنفرانسونو کې مې برخه اخیستې ده چې ما یاد کړي د ځان سره په 1 کنفرانسونو، محافلو مختلفو کې ما برخه اخیستې ده. کوم چیلنجونه چې امارت ته متوجه یم، تر ټولو لوی چیلنج او لویه مؤامره او دسیسه هغه دا وه چې څنګه د دوی په مابین کې یو فرجه او چاک پیدا شي چې څوک پکې ننوځي، په کوم نامه باندې پیدا شي چې د هغه څخه استفاده وشي. خو الحمدلله امارت دغه راز وساتي. زما په نظر 3 رازه دي چې دا د کامیابۍ رازونه دي. اول د اتحاد او د اتفاق راز دی چې الله جل جلاله موږ په هغه باندې امر کړي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دلته د امر او د نهي دواړو کلمې راغلي دي. د امر په دې دی چې تاسې اتفاق وکړئ، منګولې د خدای په رسۍ باندې محکمې ونیسئ، او ولا تفرقوا کې بیا نهي څخه منع راغلی ده چې هغه تاسې تفرق مه کوئ. ځکه دا هغه څه دي چې دغه راز امارت وساتئ.
دلته په نړیواله سطحه دا دسیسه روانه وه چې په کوم نامه باندې په طالبانو کې درس پیدا کېدلی شي، په امارت کې درس پیدا کېدلی شي. استخباراتي فعالیتونه وه، مطبوعاتي فعالیتونه وه، دیني فعالیتونه حتی وه. نو داسې علماو سره به هم کتل کېدله، فکره به ورکول کېدله چې څنګه د طالبانو په منځ کې خلک پیدا کړي او هغه د طالبانو په ضد باندې استعمال کړي، د امارت په ضد باندې استعمال شي. خو الحمدلله دغه راز امارت تر پایه وساتي، دغه د اتفاق راز یې وساتي. او په دې کې د امیر المؤمنین رحمت الله علیه امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد او د امیر المؤمنین منصور صاحب ډېره زیاته درایت او فراست او د هغه د تعقل څخه کار اخیستلو. دویم راز د الله جل جلاله سره چې هغه اول راز دی هغه دا و چې د خدای سره دا وعده وه موږ د مجاهدینو د مؤمنانو د امیر المؤمنین چې د خدای په دې ځکه به د الله جل جلاله نظام راولي او دا نظام به خالص د الله جل جلاله حکم په دې ځکه باندې هغه حاکم کیږي او د خدای تعالی د نظام به په دې ځکه باندې قایمیږي چې الحمدلله اوس یې موږ شاهدان. دریم راز د کامیابۍ هغه دا و چې د ملت سره دا وعده وه چې په دې ملت کې به د دې ملت دپاره به خپلواکي راځي او په دوی کې به عدالت قایمیږي، د چا سره به ظلم نه کیږي، د مظلوم به لاس نیول کیږي او د ظالم لاسونه به کوتاه کیږي. دا درې راز زما په نظر والله اعلم چې ما څومره څېړنه کړې ده، څومره مې تحقیق کړی دی، څومره مې فکر کړی دی، دا درې راز د امارت هغه مهم رازونه دي چې دوی ته الله جل جلاله کامیابي په نصیب کړي. هغه خلکو چې په دې لاره کې قرباني ورکړه، هغه شهیدانو چې په دې لاره کې قرباني ورکړه، ستړیاوې یې وګاللې، مشکلات یې وګالله، کامیابه شوه، واقعا کامیابه شوه. خو دغه درې سره مسؤلیت یې نن موږ ته پرېږدي چې موږ به دا پالو او که به یې نه پالو، دا مسؤلیت به پوره کوو او که به یې نه پوره کوو. دغه د کامیابۍ رازونه چې کېدای شي دا نظام تر ډېره پورې بقا وکړي، وبه یې ساتو او که به یې نه وساتو، دا مسؤلیت به ستاسو ته پاتې ډېر به متوجه کېږي. زه همیشه یوه خبره کوم چې زموږ د دې ملت ظالم هم مظلوم دی، زموږ د دې ملت هر وګړی مظلوم دی، ځکه د ظلم هغه علت ته چې سړی وګوري نو کېدای شي دوه علته وي، یا به د ظلم علتونه دا وي چې هغه به د یو حق څخه محروم وي او یا به دا وي چې بیخي به مطلق جاهل وي. نو که مطلق جاهل وي هم د هغه پوهول پکار ده، هغه ته علم وښودل پکار دی، د هغه پوهول پکار دی. او که محروم وي هغه د دې محرومیت او د محکومیت د حالت څخه رایستل پکار دی. دا ډېره مهمه ده. یو ورځ ما سره چا پوښتنه وکړه په دا اوس کې، ویل چې امارت الحمدلله اوس تر ډېره پر نظامي ځواک لري، استخباراتي ځواک لري، پولیس لري، امنیتي ځواک. آیا دا د افغانستان د ارضي تمامیت د ساتلو دپاره کافي دي او که نور زیاتوالی پکې راسي؟ که پکې راځي ولې راسي؟ که کافي دي د هغه دپاره دلیل وویل شي. نو ما په ځای د دې چې هغه ته جواب ورکړم یو بله خبره به وکړم. زه د دوو تحولاتو چې په افغانستان کې دوه اشغال راغلي دي د هغو شاهد یم، د روسانو اشغال او بیا د امریکایانو او د هغوی د متحدینو اشغال. په دغه دوو نظامونو کې، په دې دواړو اشغالو کې موږ د حکومت یا د نظام مقابله نه دی لیدلی، د هغوی دفاع مو د دې ملک څخه نه دی لیدلی، د اردو دفاع مو نه دی لیدلی، د پولیسو دفاع مو نه دی لیدلی، د امنیت دفاع مو نه دی لیدلی، بلکې دفاع دپاره هغوی د اشغالګرو سره یو ځای شوي وو او دا ملت یې ځپوي.
د هغوی سترګې وې، د هغوی قوت و، د هغوی بازو و، د هغوی استخبارات و، د ملت په وړاندې جګړه کوله او د دې ملت سره جنګېدل. دا زما په سیند مجاهدین ټوله د دې شاهدان. د هغه خواته چې وګورو، که د ابشارو تاریخ ته وګورو، دوه واره د انګریزانو راتګ ته وګورو، د مغولو راتګ ته وګورو، عین شی تکرار شوی دی. په هغه وخت کې نظامونه د اشغالګرو سره مله وه، د هغوی سره به راتله او دا ملت به یې ځپل. خو دفاع د دې ملت څخه، دفاع د دین څخه، دفاع د افغانستان د ارضي تداومیت څخه ملت کړې ده، علماو کړې ده، نظامونو نه ده کړې. نو د هغه په جواب کې ما ورته وویل وروره زه په نظام باندې خبره نه کوم. که واقعا غواړې چې نظام بقا پیدا کړي، واقعا غواړې چې د افغانستان د ارضي تمامیت څخه دفاع وکړي، ملت سازي وکړي، ملت خپل کړي، په ملت کې کار وکړي، ملت ته دا روحیه ورکړي چې دا افغانستان د ټوله ملت کور دی، زه ستا ورور یم او ملت په دې باندې قانع کړي چې ستا مستقبل، ستا ګټې، ستا راتلونکي د دې نظام د بقا سره تړلي دي. او هغه په زړه کې باید دا احساس پیدا کړي او یقینا چې بې له دې چې ته ورته ووایې یا نه ووایې، هغه ستا په غیاب کې ستا دفاع وکړي، هم دا نظام بقا وکړي، هم د افغانستان د ارضي تمامیت څخه دفاع وشي. موږ شاهدان یو دغه اوس تاریخ کې چې د امریکایانو دلته یو نظام موجود و، تر 4.5 لکه زیات عسکر دلته موجود و، 4.5 لکه زیات امنیتي ځواکونه چې سره یو ځای کې دا 3 ارګانونه دا موجود و، خو د یوې هفتې یا د 15 ورځو دفاع ونه کړه. معنا یې دا وه چې دوی سره نه ملت و او نه د ملت په قوانینو په اصولو د ملت په غوښتنو باندې دوی خبر وه، همداسې وشول. نو اوس د ملت د الله جل جلاله سره، د ملت سره وفا او په وعدو باندې وفا او هغه 2 رازه دا ساتل هم پکار دي، متوجه کېدل ورته پکار دي. همدارنګه د اتحاد دپاره، اتحاد دا ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات مهم دی، ځکه د خدای تعالی جل جلاله نصرت هم د هغه چا سره وي چې دوی یو د بله نصرت سره کوي، یو د بله اتحاد سره کوي، یو د بله تعاون سره کوي. او مسلمانان کې چې څومره اتحاد وي، هغوندې به د الله جل جلاله نصرت ورسره وي، هغوندې به هم کامیاب وي. الله جل جلاله دې موږ په نقش قدم د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله او د شهید منصور رحمه الله، حاجي ملا عبید الله خون رحمه الله، الله جل جلاله دې مغفرت ورته نصیب کړي. نور ټوله مجاهدین چې په دې لار کې قرباني ورکړې ده، د هغوی په نقش قدم دې موږ خدای تعالی برابر کړي. الله جل جلاله مو د خذلانو، شعولو، د کبر او د غرور څخه وساتي، ځکه نسبت ته د فتحې، نسبت ته د کامیابۍ یوازې سړی باید الله ته وکړي او د هغه الله شکر ګزاره اوسي او د هغه الله جل جلاله څخه د بقا او د استقامت او د راتلونکي دغه مو وغواړو، دعا وکړو او هغه څخه وغواړو چې خدای موږ ته استقامت راکړه، موږ ته حوصله راکړه، موږ ته د دې ملت او د دې دین د خدمت توفیق راکړه. خدای تعالی مو دې بیا هم د خپلو ملګرو سره، خپلو شهیدانو سره، خپلو هغه ملګري شهیدان چې د روس په مقابل کې تللي دي، شهیدان شوي دي، د امریکایانو په مقابل کې شهیدان شوي دي، د هغوی سره په ورځ د محشر په سپین مخ یو ځای کې